السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو محترم پوښتنه کړې ده چې یو څوک دلته راغلی دی، هغه ټوله ورځ په ټلیفون اخته وي، مسافر دی، لیکن لمونځ کوي، سنت نه کوي. بل انډیوال بیا وایي چې وتر هم باید سړی په سفر کې ونه کړي. ولکه نه پوهېږم، خو د رسول الله اسلام ورقه قول دی چې وایي تاسې اوس مه ژاړئ، هغه وخت وژاړئ چې دین اهلو ته په لاس ورسي. اوس دین د نه اهلو په لاس کښې وتلی دی. بس پر هر کونج باندې مفتیان دغه پیدا شول، بس ماره وایي وتر هم مه کوه. محترمه فقهای کرام وایي چې په سفر کې که سړی د په روانو موټر نه ورته درېدی او راحله او مرکب دغه شی نه ورته درېدی، بیا دې نو سنت پرېږدي، قصر دې په فرضو کې وکړي، 2 رکعته فرض دې وکړي. او که د سړي سره موټر خپل وي او یا سړی یو ځای ته ورسي، کوټه یي، په کوټه کې شپې کوي او بیا ټوله ورځ موبایل ته ګوري، دا نو چې بیا سنت نه کوي، دا نو د رسول الله اسلام سره مینه نه لري، دا نو دا بد بوی ولیدي خواران. الله دې مو له دې راحله وساتي. عبدالله بن عمر راته مبارک وایي په سفر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره ملګری وم، خو قصر به مو 2 رکعته، یعنې فرضي لمونځ 4 رکعتې زه به مو 2 رکعته کوم، خو سنت به مو کول ورسره. سنن ابي داود جلد اول صفحه ایمه کې باب من نام عن صلاة او نسیها، او دغه رنګه ترمذي جلد اول صفحه 2 ابواب صلاة السفر، او دغه رنګه رد المحتار جلد اول صفحه 515 ولتفي الوطن اصلي ووطن الاقامه. نو که سړی د فرار په حالت کې موټر نه ورته درېږي، تلواري یا هلته موټر ځینځي یا هلته یو دوکانداري دوکان ځینبندېږي، خپل مقصد ته نشي رسېدلی، بیا بلکل سفر کې باید سړی سنت نه وکړي. او که دا دلته کمره نیولي او ټوله ورځ موبایل ته ګوري، ټي وي ته ناست وي، دغه نو چې بیا سنت نه کوي، دا نو د الله د رسول سره مینه او محبت نه لري. پر دې باندې فقهای کرامو پوره بحث کړی دی چې رسول الله اسلام په سفر کې بعضې مواضعو کې سنت نه دي کړي، په بعضو کې کړي، چا نه دي کړي، په هغه وخت کې نه دي کړي چې د فرار په حالت کې و، روان به و، مثلا ضرورت به و، تلوار به و، په هغه وختو کې کړي دي چې ځای به مجاهدینو واړول، خیمې به ودرولې. نو او واجب خو بیخي محترمه مه پرېږدئ، غاړې مو په بندېږي، واجب وتر واجب دي. نو دا خلک نو زه نسم ویلی چې دوی اوس د چا په مذهب دي چې دا داسې له ځانه څخه خبرې کوي، دا چې مذهب نه لري بې مذهب وي، هغه نو باره دا خبرې کوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.